حقيقي انوویشن او تخلیق په وړه سطح باندې په کمپنۍ کې او په غټه سطح باندې په پوره معاشره کې انقلاب راولي. د مثال په توګه باندې بلب جوړول یا مایکرو اون جوړول یا فیکس ماشین جوړول وغیره وغیره دا حقيقي ایجادات وو. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. او د مینیپولیشن پنځم ټیکنیک هغه جدت او تخلیق دی، یعنی ناولټي اینڈ انوویشن. ډیرو کمپنو جدت د تخلیق سره خلط ملط کړی دی. حقيقي انوویشن او تخلیق په وړه سطح باندې په کمپنۍ کې او په غټه سطح باندې په پوره معاشره کې انقلاب راولي. د مثال په توګه باندې بلب جوړول یا مایکرو اون جوړول یا فیکس ماشین جوړول وغیره وغیره دا حقيقي ایجادات وو چې دې شنو نه صرف بزنس بدل کا بلکې زموږ ژوند هم بدل کا او د یو څو خصوصیاتو اضافه په یو سیس کې دې ته ایجاد نشي ویلې. لکه مثلا په موبایل کې کیمرا لګول، نو دا جدت ضرور دی خو ګورې ایجاد او حقيقي تخلیق دې ته نشي ویلې. اگر چې جدت د یو پروډکټ په خرڅولو کې زیاتوالی ضرور کوي خو ګورې دا زیاتوالی لانګ ټرم نه وي. انسپریشن او مینیپولیشن یو شانتې ضرور دي مګر یو سیز نه دی. مینیپولیشن او انسپریشن دواړه زموږ لیمبیک برین کې جذبات را برسېره کوي. لیمبیک برین زموږ د دماغو هغه حصه ده چې هغه زموږ جذبات او احساسات کنټرول کوي، مثلا اعتماد، وفاداری او اخلاص وغیره وغیره.